कसूरत न मोहम्मद ने भी पैदा पैदा करे बखुदे नवदा दुनिया कुल जहान द मोहम्मद पर भी पैदा शो मोहम्मद दिद तमाम जहान बा करुणा द पैरवी द मोहम्मद द गणनिष्ठा पजहान बलरना मोहम्मद द गुमराहान रहनुमा दे मोहम्मद दे दड़ंदो दला सासा मोहम्मद बे चारों चार कर दे मोहम्मद हर दर्द मन लरदवा खुदे मगण बेशक च बंद दे नूर कुल वाड़ सिफात दी परिश्त्या खुदे मगण बेशक च बंद दे नूर कुल वाड़ सिफात दी परिश्त्या अब्दुर्रहमान द मोहम्मद द दरखा करो बिमा कम खुदे नकड़ी लदे दरजुदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आवदा शिरकत अल्हम्दुलिल्लाह दा जमा औस्तासो द ईमान अलामा और निशानी दा दाला पैगंबर खपल फरमाई चे तरक में पूरे तासो तज़ो दखपल मोर प्लारना दखपल औलादना हत्ता कि ते दखपल जानना और द टोल खलकना ज़ियाद महबूब शवे नेम तर अगे पोरस्तासु ईमान कामिल के देने शे द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना महब्बत दा द ईमान द कमाल ज़रिया दा अल्लाह दस्तास और ज़मा द ठोलो ईमानुन कामिल ईमानुन जोड़ की ज़मानुन ज़मंगो उस्तासी और अक़ीदा दा और दा अक़ीदा यवाज़ ज़मंगा न दा दा अक़ीदा दा सहाबे किराम हुआ दा दा ताबिईन हुआ दा दा तबा ताबिईन हुआ बल्कि ज़बदा उवे चे दा अक़ीदा दा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उड़ान दे चे सोना अंबिया किराम तेर शिविदी दा अगीब हुआ चे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अल्लाह आखिरी पैगंबर दागन पद पर पैगंबर निष्ठा अलबत्ता दाए उठे के याद करे यो पैगंबर दास दे ची अगबा क़यामत तक करीब राजी
پرندے په اسمان کې ساتلی دی هغه عیسی علیه السلام دی خو هغه چې راشي هغه به د حضور علیه السلام په شریعت عامل وي نو هغه د حضور نه وړاندې په حیثیت پیغمبر دنیا ته الله ښکاره کړی دی او نوی پیغمبر دنیا ته نه راغلی دی او نه به راشي بلکې د انبیاء کرامو سلسله الله په حضور پاک داسې ختم کړه چې قرآن پاک کې اشاره وکړه الله فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک د مؤمنانو صفاتو کې یو صفت دا دی چې ایمان وروړي په هغې وحي باندې هغه شریعت باندې چې کوم تا ته ما درکړی دی ای زما محبوب پیغمبر وما انزل من قبلک او مومنان به په هغه کتابونو باندې هغه شریعتونو باندې یقین کوي چې کوم ستا د کتاب او شریعت نه مخکې په قرآن او هغه وحي چې کومه تا ته نازله ده په هغې ایمان لري او تا نه مخکې کتابونه او وحي باندې ایمان لري الله دلته دا نه دي ویلي چې تا نه وروسته به هم کتاب او وحي راځي او پیغمبر به راځي چې په هغه به هم ایمان لري بلکہ اللہ جل جلالہ فرمائے وبالآخرة هم یوقنون دا مومنان باخرت باندې یقین او ایمان لري د دې مطلب دا شو پیغمبر نه مخکې کتابونه او وحی راغلی دا جناب رسول الله علیه السلام باندې کتاب او وحی نازل شو خدا حضور د کتاب او د وحی نه پس بل نه کتاب راځي نه وحی راځي بلکې د حضور علیه السلام د کتاب او وحی نه پس به قیامت وي وبالآخرة هم قیامت به راځي ما عرض دا کوم چې د حضور علیه السلام د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره کار کول دا د الله جل جلاله د رضامندۍ ذریعه ده دا د الله د خوشحالۍ ذریعه ده او زما ورونو د دې عقیدې دپاره صحابه کرامو قربانۍ ورکړي دي تابعینو قربانۍ ورکړي دي تبع تابعین ورکړي دي او زمونږ استاد را ټولو سلف او بزرګانو قربانۍ ورکړي د جناب رسول الله علیه السلام په دور حیات کې چې څومره جنګونه شوي دي د اسلام په هغه تمامو جنګونو کې 200 کسان شهیدان شوي د اسلام تمام غزواتو کې او بیا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې چې د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره د مسیلمه کذاب سره کوم جنګ شوی دی په هغې کې 1200 کسان شهیدان شوي دي او بیا په هغې کې صحابه کرام مو تابعین مو او بیا په هغې کې 700 کسان هغه صحابه تابعین چې هغه د قرآن پاک حافظان مو
او هغه عالمان تاسو دین اندازه لګوئ چې د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ څومره زیات اهمیت لري. جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام مسیلمه کذاب تا خپل یو صحابي حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ لېږلی و. مسیلمه کذاب ته ورغی. مسیلمه کذاب ورسره گفتگو شروع کړه. هغه د حبیب ابن زید رضی الله عنه نه پوښتنه کوي ته محمد رسول الله علیه السلام د خدای پیغمبر مني؟ جواب ورکوي او بالکل منم. بیا ورته وایي ښه ده نو ما د خدای پیغمبر مني؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ورته وی دستا خبره نه ورم کونه ما نو کون دی نه وستا د خبره اورېدل زه برداشت کولی نشم غوږ ورته نږدم. دا تپوس ته مسیلمه کذاب بار بار کوي او حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بار بار دغه یو جواب ورکوي چې زه ستا خبره نه اورم نه اورم. خبر یې چې مسیلمه کذاب د هغه سره څه وکړه، هغه کومه قرباني ورکړه. مسیلمه کذاب ظالم حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ډېره زیاته دردناکه طریقه باندې شهید کو.